په یو ډیر لري وطن کې یو شهزاده خپل عقل بایلود او پر ځان یې د چرګ ګمان راغی. دای نور د کوټې په ځای په کوډله یعنی مرانچه کې اوسېدو او د طلایي پیشکبونو ډوډۍ نه خوړه ځکه دای چرګ و یوازې د چرګانو دانه خوړه. لارې چې هر څه وکړل زوی روغ نشو. طبيبان، ملنګان، راهبان، حکیمان ټول په علاج پاتې راغلل. په دې منځ کې یو ورځ ناشنا حکیم دربار ته راغی او پچاته یې په عاجزۍ وویل که مو اجازه وي زه به هم خپله هڅه وکړم ترڅو شهزاده روغ شي. ولې نه په دواړو سترګو. حکیم د شهزاده کوټلې ته ننوت. د چرګانو غوندې په دانو خوړلو شروع وکړه او د هغوی عادتونه یې کول. شهزاده چې ورباندې شکی شوی و پوښتنه یې ورڅخه وکړه ته څوک یې؟ دا دی وینې چې ستا غوندې یو چرګ یم. ورو ورو د دوی ملګرتیا ټینګه شوه او قسم یې وخوړ چې یو له بله به نه بیلیږي. زما او ستا ملګرتیا به تر وروستۍ سلګۍ پورې وي. وروسته بیا حکیم د هغه علاج پیل کړ داسې چې د دربار په مشکبونو کې خوراک پیل کړ. ته اوس په رښتیا غواړې چې انسان شې؟ ته څوک یې؟ تا لکه چې ځان هېر کړی دی لیونی شوی خو به نه یې. حکیم په نرمه ورته وویل که یو چرګ د انسانانو په مشکبونو کې خوراک وکړي بیا به هم یو چرګ وي. تشویش مه کوه. شهزاده یې په خبره کنې شو. سبا دواړو په هماغه مشکبونو کې خوراک پیل کړ. ورشه ماته د دربار ډوډۍ راوړه. شهزاده په قهر ورته وویل ځان ته د پام دی چې څه کوې؟ د انسانانو غوندې ډوډۍ هیڅکله یو چرګ نه خوري. حکیم ورته وویل هیڅ وخت دا فکر مه کوه چې که یو چرګ د انسانانو غوندې ډوډۍ وخوري له انسانانو سره ووسي او له هغوی سره په دسترخوان کینی نو هغه د انسان شي. هغه بیا هم یو چرګ دی. شهزاده کانې شو او د انسانانو غوندې ژوند یې له سره پیل کړ. د دې لپاره چې جاهلان له جهله لاس واخلي کله کله بله هیڅ لار نه وي مګر دا چې پوهان د هغوی په رنګ ځان ورنګوي.